جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر لویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم هر لویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم دا ته به د خپل ژوند ارمانونه نذرانه کړم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم د تخار ولایت محترم والی او د بیلو ادارو مسؤلینو د خصوصي سکتور استازو پانګوالو میلمنو او ټولو حاضرینو مجاهدینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې ټول به په خیر او خیریت سره وي. په ډېر خواشینۍ سره خبر شوم چې د هیواد په مشرقي ولایتونو کې د تېرې شپې د زلزلې له امله ګران هیوادوالو ته درانه مالي او جاني تاوانونه رسېدلي دي. الله تعالی دې شهیدانو ته جنت الفردوس او ټپیانو ته عاجله شفا ورنصیب کړي. د اسلامي امارت ټول اړوند مسؤلین لاس په کار دي او له شته امکاناتو څخه په کار اخیستو یې د پیښې سیمو ته رسېدنه کړې ده. په دې خوښ یم چې نن په تخار ولایت کې د عامه او خصوصي مشارکت پر اساس د پانګونې د دوو مهمو پروژو د افتتاح په غونډه کې ګډون کوم. د عامه سکتور ترڅنګ د خصوصي سکتور له لوري په هره کچه پانګونه د هیواد اقتصادي ودې مهم جز تشکیلوي او د افغانستان اسلامي امارت ملاتړ کوي. قدرمنو حاضرینو، دا روښانه ده چې د هیواد په خدماتي او تولیدي اساساتو کې پانګونه د اقتصادي رشد او پراختیا لپاره یو اساسي عوامل څخه ګڼل کیږي. پانګونه تولیدي ظرفیتونه لوړوي، داخلي ناخالص تولید زیاتوي، صنعت قوي کوي، د صادراتو اندازه زیاتوي، کاري فرصتونه رامنځته کوي او په ټوله کې ورسره د هیواد عاید زیاتیږي چې په پایله کې د هیواد د خلکو د اقتصادي او اجتماعي رفاه په تامین کې اغېزناک ثابتیږي. دا چې نن په تخار ولایت کې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې د یلمونو ګروپ شرکت لخوا د 2 میلیارده 456 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 23 کاله اوږدمهاله قرارداد له مخې د سپین زر نړیوال تجارتي مرکز پروژه په 32 جریبه ځمکه کې پرانیستل کیږي چې تطبیق موده یې 2.5 کاله ده او د بلوغ الکسي ساختماني او سړک جوړونې شرکت لخوا د 108 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 19 کاله اوږده مهاله قرارداد له مخې د موټرو د خرڅلاو، د موټرو د مینځلو، د نجارۍ دکانونه او د ساختماني شرکتونو د دفترونو پروژه په 20 جریبه ځمکه کې افتتاح کیږي چې د تطبیق موده یې 2 کاله ده. دا د پانګونې په برخه کې یو غوره او مؤثر اقدام ګڼم. په دې سره به تولیدي او خدماتي ظرفیت لوړ شي، د تولید له عواملو به مؤثره ګټه واخیستل شي، ډېرو هیوادوالو ته به کاري فرصتونه وموندل شي او په ټوله کې به د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د افغانستان اسلامي امارت په استازیتوب ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د تل په څېر ډاډ ورکوم چې د ټولو ستونزو ته به مو په هر وخت کې رسیدګي کیږي انشاءالله تعالی او د نوو فرصتونو په موندلو او د کاري زمینې په برابرولو کې به درسره لازمه همکاري کوو انشاءالله تعالی.
په پای کې د دغو مهمو پروژو د افتتاح له امله ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم او له اړوندو شرکتونو څخه په ټینګار غواړم چې خپل فعالیتونه د منل شوي معیارونو په پام کې نیولو سره په پوره صداقت او شفافیت سره سرته ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښایسته به دې څو چنده کړم